خاچی شرا باندې واوره زرکه ودرې غزر ته ویډیو راوړم تر څو هغه ویډیو زه پیدا کوم درته دا یو طالب مشر زه به تر هغه پورې یوه ترانه درته ووایم چې تر هغه نه زه خبرې مې درته کوم تر څو ویډیو راوړم د طالب مشر دی په تلویزیون کې دعوت شوی په تلویزیون کې دغه خبره په خپله خوله کوي طالبانو حاکمیت ته وایي دا یو رښتونی طالب دی په واقعي معنا باندې د افغانانو په درد دردېږي وایي چې په یوه میاشت کې 93,000 نه تر 100,000 افغانان له افغانستان وتي دي په تېره میاشت کې. آیا دا د حکومت او د دولت په تضعیف باندې د حکومت په سرنګوالي باندې پوښتنه نه ده؟ 93,000 یوه ورځ یوه میاشت کې فکر نه کوي اوس موږ داسې نشو کولی چې سیمه خاردار تاو کړو او خلک له افغانستان ونه باسو. بیا هم تاسو تبلیغات کوئ چې ولا ګوره خلک نه پرېږدي. ګوره ځواک صاحب د مهاجرتونو لړۍ له نن نه 45 کاله مخکې شروع شوې ده او په لوی تعداد کې چې وتلی د روسانو په وخت کې وتل. صحیح شو؟ زه ولا که دروغ درته وایم لوګار کې زه په داسې یو سیمه کې ما جای جوړ کړی چې هغه له ښار نه یو 15 کیلومتره لرې ده. دلته کلاوې وې دروازې نه وې خلک راغلل اوس آبادي کوي. کابل هغه هجوم او بیروبار سي هغه کم سو هغه راغلل خلک راووته. ګوره د طالب د راتلو نه مخکې څوک د طالب له ډاره څوک د حکومت له ډاره او څوک د دواړو له ډاره دوی کډې کولې کلي پرېښوده. پوه شوې پرېښوده. ما یو ورځ یو کس راته ویل مال څنګه د کار د څنګه د وضعیت دی ښه ده. وایي وضعیت خو څه کوې چې زه به لاړلم اطرافو ته هغوی به راته ویلې چې ته جاسوس له ښاره راغلی چې سبزیانې به مې خرڅې کړلې موټر کې سبزي وړه بېرته به سړک ته راغلم حکومت والا به ودرم چې ته جاسوس له کلي نه راغلی. اوس وایي هغه خبرې نشته. زه وایم دغه امن به غنیمت وګڼو تعلیم به زمینه به مساعده سي د بیا رغونې کارونه هم شروع دي. یاره باور خدای وکړه د کابل سړکونه داسې په بل مخ کړي دي. زه دې ته حیران د طالبان د پیسې له کومه کوي دا دومره آبادي هلته توشتیپه هلته کاپي هلته کاپي هلته د کابل د الهي نصرت خو دا یو خبره درته وکړم چې الهي نصرت الهي د الله د رضا نه بغیر هېڅ نه کېږي. الهي نصرت به زه درته وایم امریکا غوندې قوت ناټو چې موږ به چاته ویل افغانستان وځي په بګراوند کې 10 میلیارډ ډالر لګولي دا نه وځي. دا الهي نصرت چې دوی پښې ورپېدلې دا الهي نصرت هغه خلیلزاد ګوره او الهي نصرت کې 40 میلیون ډالر څنګه رول ده ته خو اوس خبرې ته غوږ شه که نه دغه 40 میلیونه ډالر چېرته راغلي دي؟ څوک وایي چې راځي؟ چاته راځي؟ طالب مشرانو ته راځي. طالب مشرانو ته ودرېږه طالب مشرانو ته راځي. ګوره طالب مشرانو ته راځي. زه درته خبره وکړم طالبانو دغه موضوع باندې د امریکا یو د سنا مجلس یو غړي په دې باندې مکمل سنا مجلس بات کوي. هغه به هم چېرته پاکټي شراب وهلي. دویم لمبر دا مؤسسات ته راځي دا دلته د خپل انجوګانو ته راځي دلته د دنیا مصارف دوی کوي. راځه یو پوښتنه بله دلته ګوري راځه دلته لږ منطقي بحث کوو غواړم چې دې بحث در سره وکړم. دا 40 میلیونه ډالر له امریکا نه راځي دا معنی چې موسسو ته راځي 80 میلیونه ډالر دی والکه 80 میلیونه ډالر په دې مطمئنه دا اوس تر سره ظالمه دی خدای چې ته ډیر کې ته مونږ ته کمې 100 میلیونه خوشاله سه افغانستان ته راځي په دې خو مطمئن دي او خی چیرته راځي برباد ته انجوګانو ته راځي دا د نورو مختلفو لکه یونایټډ نیشنز او دبليو اف پی او دغه نورو موسسو ته راځي او دا بیا په افغانانو باندې وشي دا سره معنی چې دا هم دلته راځي او نو خدای مجبور ده سره ومنم نو څه وکم. اوس دغه ته ما ته غواړم لکه یو د سلیک باندې بحث در سره ولرم په دې باندې خو مطمئنه چې دغه 80 میلیونه ډالر 80 میلیونه ډالر چې دي دا د امریکا حکومت موږ ته د پرنټ ماشين نه ده لګولې چې پرنټ کې او کابل ته ولېږي دا پیسې چې دي د جان د ابراهام د کیلسي او د ویلسي دغه خلکو چې کوم کاروبارونه دي په امریکا کې چې څوک شرابخانه لري څوک لباتت خانه لري څوک یو شو څوک بل چې دغه ټکسونه ورکوي دغه پیسې اخلي د افغانستان ته لګي او د افغانستان اسلامي امارت د دین په نامه چې د شریعت په نامه چې کوم حکومت جوړ کړی ده او په دغه عام ولس باندې دغه د شراب او دغه پیسېګان دغه کم ټکسونه چې په دې باندې خوري دا فکر نه کوي چې حکومت ته دې غرق کا خدای دې غرق په دغه پیسو کوم تر ورسېږي موږ په تشنابونه جوړو خو دا چیرته چې دا 80 میلیونه ډالر تشنابونه پې جوړو پلونه پې جوړو افغانستان ولسونه ته اول خو موږ ته راځي نه دا خو راځي مؤسسات او دې شیونه ته کا موسسو ته راځي دا موسسو په دې عام ولس باندې راځي مؤسسات او خپل کار پوسه هغه ته به موږ څه هیله برابرو ګوره ته د ایران له موضوع نه ډایرکټ راسي په دې ډالر باندې کېن دا ودرېږه دلته په دغه موضوع به تل لګوږي ځکه دا ولس لږ کنفیوز دی ودرېږه زه په غږ کې پیسو موږ تشنابونه جوړو نه وګوره تر اوسه په ټول افغانستان کې 2 تشناب جوړ شوي دي هغه خوست کې او پکتیا کې دا نه ښه هغه کې سالنګ بس دا د بیا رغونې لپاره نه موږ خپل بودیجه لرو ګوره زمونږ 10 میلیارډ ډالر د امریکا په هغه کې ستا په انټرنیشنل بانک کې کنهسته دا منې کنه هغه د پیسې د موږ د سیمې چې تا هغه واخلې وی باسي هغه پیسې چې دي د تا د پیسو د ارزښت د ساتلو په خاطر باندې هلته ساتل کیږي او خو کنه
هغه په هغه جمهوریت کې چې وي هغه د موږ د سلمې چې موږ یې تنه راوباسو هغه به مت پرتی خو هغه ته پیسې ګټي عمل ته پرتی دی هغه ورور په هغه کې خو موږ کله چې هغه پیسې ځنی واخلو هغه دی واخیستلې دا کوم افغاني چې په افغانستان کې لري دا ارزښت د صفر کېږي ځکه دا د تارې پیسو بیک اپ ده زه د اقتصاد صفر سي زه دلته سره زار لرم دلته معدن لرم دلته زغال لرم دلته سړی لرم انسانان لرم په دې باس کو زه دا موضوع غواړم دی ولست لکه ته فکر نه کوي چې دا موضوع د امریکا د ولسونو چټي موضوع د پدې چټي موضوعونه باندې زنه غږیږي د امریکا د ولسونو په ټکس زه درته خبر کوم امریکا سوچ کافر ده خو ډالر مسلمان د زیدل ته اچوم دی خاندمه یار چا په جب کې دی وروره مې منلې زه افغان ولا کتل د چا په جب کې نسته ډالر دغه چې پاکي خبرې باید وکړو زه خوشاله کېږم غریب سړی په جب کې نسته خوشاله کېږي خو نو دا خو صحیح خبره ده ته وزړه دي دا چې زه د امریکا سره دښمني وکړم نو دا ډالر هم جب کې وانه چوم دا حرامي سنور امریکا د هر چا بدی سیږي خو دغه کلسره سنور نه ده دا د ټولو خوکیږي باور دی کوم چې په جب کې پروت زړه دی په ډاډای او داسې دا و چې د اسلامي امارت زړه راډه د پدې ډالر والله که زړه دې مونږ ګوره مونږ مرکونه لرو مونږ معدن لرو مونږ په خپل په میلیارډونو ډالر تجارت کوو مونږ ګوره ګوله سړکونه جوړو مونږ بلډینګونه جوړو مونږ په ذریعه کې ګرځو مونږ تیل لرو مونږ هر څه لرو مونږ حکومت یو من حیث حکومت مونږ له امریکا سره پارټنرشپ ده دا من حیث حکومت مونږ له امریکا سره معاهده کړې ده په قطر کې څه رقم معاهده مو کړې ده چې امریکا بل افغانستان نه وزي په خدای بندي کوي وزي به خبره ته غواړم شولې مې بندي کی د تیر نظام تراپی کې مونږ ته په بادو کې راکړي دي اربکیان مو غنیمت نیولې دي فوسله اصلي مو ته غنیمت نیولې دي درګه ودره خیالي جمهوریت مو درته پریخي د نور هیڅ شي نسته بس تاسو له ډېری مجبورۍ نه وسته منظور پښتونخوا په سر کا کته کا پورته کا په دغه 40 میلیونو په 80 میلیونو ډالر باندې ځکه نه غږیږم چې نه ماته یو خبره رسیږي نه تنخواه خپل کار مې د خپل روزګار مې د کچاره ته پلچاک جوړ ک تیز په ورزم کني موټر سلو کوم دغه په ورجګیږم دې شی سره د ما کار نه زدي ایران په موضوع سره غږیږم راشه د ایران مړي راځي دغه یو شی ګوره کسبات لایو رانر لږ پیګم چې په موضوع نه په خدای په دوه موضوعګانو یو په 80 میلیونه ډالر ما سره مغږیږي یو د مکتبو دی باندې زه نه غږیږم اصلا دې کې معلومات نه لرم دومره خبرم چې راځي مو ساعت اخلي په دې پریدو دغه یو خبره غواړم دی ولسته وکم چې د خغلی مبین د خپل خبره چې دوی د امریکا سره اوس پارټنرشپ لري په خوا جمهوریت پارټنرشپ درلود نه اسلامي امارت لري خبره نه پارټنرشپ دسه ده د تا پارټنرشپ ته امریکایان ساتل تاسو ما په کور راوستل تازه په وژلم زما پارټنرشپ د چل هیواد نه به میوزي د ما په سیاست کې به مداخله نه کې زه خپلواک ملک یم رسمیت په ملل متحد کې چوکۍ دا ټول مې حق ده دا غواړم له امریکا سره اړیکې ساتل له امریکا سره رسمیت په څو وجوهاتو مهمه ده ګورالته د ملل متحد دفتر دالته نړیوال بانک دالته د تجارت بزنس د بس و سیستم دا جوړ کړی دغه سی بلاکی ته خبره د افغان تجارانو څومره مشکلات دي چې موږ ته پیسې لیږي برته خراب سواغه بل موضوع مخکې چې امریکا ماته کړی دا نو یعنی لګریورس وغنه امریکا خو د امریکا ماتول ګوره څو قسمه دي امریکا ته ویل افغانستان نه نوځي مالزه په زور باسم خو دغه ماتول وای کنه ماتول سره رقمي وسلارسم وسدسه ته د ورځ انتظار ته امریکا دسه ماتکم چې حسب زواک د مال طرف په امریکا کې ولسمشر لکه دوی له طرف په افغانستان کې اشرف غنی ګوره دا خبره غواړم ته دی ولسته ساده کو تا ویل کنه چې امریکا سره اړیکې ډېرې مهمې دي هغه د نړیوال بانک د سیاست د اقتصاد د ټول کیسې دی وکړلې خو د همدغه کیسونه مخکې د تاسو د خلینو ما دا خبره ولیدل چې موږ امریکا ماته کړی مثلا کزه دا خبره کلی کې مې د خغلی مبین سره جنگ سره مبین مې وره خمس صحیح برابر کا او بیا په اخر کې دا وایم چې مبین سره اړیکې ځکه مهمه دي دا ډېر زورور ده دا ډېر مهم دی نه دسه نه ده کنه ګوره ځواک صاحب ما او تا د لانجام وکړله صحیح د زور ازمایي وکړله کېناستو مذاکرات هم وکړه په چیشم لانجه او په دې لانجه واست زما له هېواده وځه په دې لانجه په دې جنګ زما له حریم نه وځه بیا نو ما ته ولې بیا زورور وي بیا ولې ما نه پیسې غواړي بیا ولې ما ته محتاج وي ولې بیا دا مني چې زه دې ومنم نړۍ دې مني ولې دا خبره کې وروره کاش کې د سیاست الفو با باندې ته خبر وای نه دا کړی چې پوتین ولې د روسانو ولسمشر ده په دې مجاګړه کړی چې زمونږ له هیواد نه وځه په نرمو سره کړی له هیواد نه مستله اوس زمونږ سفیر په روسیې کې ناز ده
نو اوس موږ سفیر لاړ نشي روسیې ته ځکه موږ روسانو سره جګړه کړې ده. دا مثال دی مثال د امریکا ته عجیبه خبره کوي ځواک صاحب. دلته دا ولسته یو ګوره موږ 20 کاله له نظام سره جګړه کړې ده، صحیح ده؟ په دې کې پولیس، په دې کې استخبارات، په دې کې اردو، په دې کې ټولو. اوس د ورورۍ په فضا کې ژوند کوو ځکه حالت تغییر وکړ. اوس زه زورور یم که نه؟ زه خو هغه ته څه نه وایم، ځکه نه وایم چې دا حالت نور دوام ونه کړي، حالت کنټرول شي. نو ته په دغه شی ولې نیوکه نه کوې چې ته ولې د خپل خلک نه وژنې، دا اردو نه وژنې؟ دغسې تړون سوی ده. د اسلام تاریخ کې که وګورې تړونونه جنګونه شوي دي، بیا تړونونه شوي دي، بیا ډېر داسې مبین صاحب د شک پرته چې د اسلام په تاریخ کې موږ ځکه د حدیبیې صلح وه د شک پرته چې د حدیبیې تړون شته، نور تړونونه دي، خو د مشرکینو سره چې دغه رقم ته د ډالرو معامله هم پکې نه وه چې نغد یې رالیږه هلته یې خوره، دا کیسې پکې نه وي. هلته بیا معامله ګوره د ډالرو معامله کوی، امریکایان موږ ته ډالر راکولی نو موږ به یې په رسمیت پېژندلي وو، مونږ ته به بانکي اکاونټونه پریښي وو، د مونږ به په افغانستان کې فیسبوک او دا شیونه بند نه وو، د طالب نوم به په تور لیست کې نه وو، د مجاهد نوم به نه وو. نو دغه شیونه دي چې مونږ له امریکا ته هغه حد ته نه یو رسېدلي. امریکا د خیرات خپلو خلکو ته ورکړي، باور په خدای وکړه د دوی په دفاع کې چې جنګېدل هغه نن وږي دي، هغه ته یې نه ورکوي، ما ته یې راکوي چې دښمني مې وه ورسره. اوس یوه پوښتنه دا مخکې چې کومه خبره ما درته وویل که نه چې له 7 میلیونه ډالر چې افغانستان ته راځي، له شک پرته دا اتحاد د خولې خبره چې زه په دې باندې بیخي دقیق راپور لرم چې د اسنا د مجلس یوې مېرمنې په دې اړه ویلي چې 80% دروغ وایي. خو خیر د تاسو د دغه موضوع منل چې دغه 8 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت ته بیخي نه ورځي، دغه 8 میلیونه ډالر په افغانستان کې WFP یونایټډ نیشن افغانستان بانک ته ځي، په افغانۍ بدلیږي. خیر خو دا خبره خلاص کوم، دغه اورګنایزیشن ته ځي، دغه دفترونو ته ورځي. اوس دغه اورګنایزیشن دغه WFP یا یونایټډ نیشنز یا نور پروګرامونه چې دي په افغانستان کې دغه پیسې په دې ولس باندې خوري، پلچه کې پې جوړوي، سړکونه پې جوړوي، دا خو را سره مني. آیا فکر نه کوي چې دا ډیر ستر عیب ده د یو حاکم دپاره، د یو امیر دپاره، د یو اسلامي نظام دپاره چې د هغه خلکو په پیسو باندې دغه سړکونه جوړوي، د هغو خلکو په پیسو باندې د خلکو ګېډې مړي چې هغه پیسې ټول دغه ځي د شرابخانو، د پروسټیټیوټ سنټرو، د مردګاوخانو پیسو باندې هلته موږ د افغانستان ولس مسلمان ولس پې ګېډې مړو. فکر نه کوي چې دا ډېر لوی جفا ده د دې ولس په حق کې، حالان کې چې دا دومره لویه دایه هم لرو چې دغه هېواد هم موږ مات کړی او د دغه وروره موږ په زوره د دې خاورې ویستی، بیا برعکس د دې ولس پر ټکسونو باندې ته خپل د ولس ګېډې مړی او دغه هېواد پې جوړوي. فکر نه کوي چې دا ډېر ظلم ده د دغه ولس په حق کې. حسیبه وروره په امریکا کې مسلمانان شته که نه؟ هغوی ټکس ته ورکوي، موږ ټول تور کار کوو. خبرې ته خو غواړ څه تور کار کوي، خو دغلته مسلمانان شته که نه؟ ته خو ډېر لږ دي، موږ ټول تور کار کوو. یقین وکړه زه خپله مسلمان ډېر لږ نه دی، 20% او 30% نه زیات ده. موږ اماقه ټکس ته نه غواړو د مسلمانانو. د کافرانو نه غواړئ؟ نه بس صحیح ده. دا ولس خو بیا ښه ده چې دوی ته زه قضاوت کړي، مسلمانانو په ټکسونو باندې افغانستان ته ته داسې یو عجیبه خبرې کوې. حسیب ځواک صاحب یو سړی د ما قرضداره ده، یو سړي سره زه معامله کوم، یو سړي سره تجارت کوم، یو سړي سره کاروبار کوم، نو زه دکاندار یم، ما ته پیسې راځي، زه به اول دنه پوښتنه کوم دا پیسې تا له کومه کړي، تا کوم ځای نه راوړي دي. عجیبه خبرې منطق کوي. دغه سوال نن 3 کاله مخکې درته کېده پیدا کېده چې دغه امریکایان راتلل، موږ یې وژلو، زموږ کورونه ورانول، بمبار یې کوه، مادر اف بم یې استعمالوه، کومې نخرې چې دوی ونه کړي. یو ورځ تاسو یې دوی په مقابل کې جګ نه سولی، ولسمشر به دا ما ورته اجازه کړې ده. دغه کرزي چغې ولې د شپې چاپې بندې کړې، اشرف غني بیرته خلاصې کړلې. نو دغه وخت کې تاسو د هر څه درنه تللي وو، هېڅ په دې هم سوچ نه کوه. اوس صرف د طالب 40 میلیونه ډالرو ته مو فکر ده چې دا ته افغانستان ته ولې راځي. نه ګوره اوس روسان دي په افغانستان کې پروژې عملي کوي. زه به روسان نه پوښتنه کوم چې دا پیسې تا د شرابو دي، د ټاکس دي، دا څومره بې منطقه خبره ده. خو تجارت د روسانې کوي، روبل ده. زه به اول دا پیسې ګورم چې دا په کوم تجارت ګټلې دي، بیا به ورته وایم چې راسته په افغانستان کې بزنس وکړه. دا کوم منطق ده؟ د شریعت خبر نو د شریعت خبره خو داسې نه ده چې زه به د روسانو پیسې ګورم. کوم د اسلام په تاریخ کې ته وګوره چې مسلمانانو او کفارو خپلو کې سره تجارتونه یې کړي دي سره که نه؟ اسلام دا نه وایي، خو د اسلام تاریخ وګوره چې موږ له کفارو سره دا د معامله کړې ده که نه؟ دا د معامله په دې رقم شوې چې تا ورسره یو څه په ځواب کې ورکړي دي. خو ته امریکا ته په ځواب کې ته ورته څه شی ورکړې؟ چاته؟ امریکا ته په ځواب کې ته څه شی ورکړې؟ د امریکا مؤسسې دي دلته نړیوالې مؤسسې دي، نړیوال بنسټونه دي، نړیوال ګوره د سویډن مؤسسه موږ بنده کړه چې د پیغمبر علیه السلام ګستاخي یې کړې وه. تاسو چغې ویلې چې سویډن مؤسسه یې بنده کړه، 6,000 کسان بېکاره سول. موږ باید کومک په دې رقم نه منو که نه؟ چغې مه وهلې.
ګوره یقین وکړه چې دا اوس کومه خبره کړې دا د خپل ذات کې په ځان باندې سوال راولاړ کوي. ولې په ځان سوال وارد کوي؟ ګوره زه چینایان مسلمانان دي که کافر دي چینایان؟ وچ کلک کافران دي. وچ کلک کافر دي په مثل عینک کې معدن را باسي. نو زه چینایانو ته وایم چې ته د پیسې تاله کومه کړې ستا دلته معدن باسي. اوس ځواک صاحب ته د راتلونکي ولسمشر یې دومره کمزوری فکر کوي. زه درته اوس وایم که نه دغه موبایل چې ما سره دا موبایل زه پرې خبرې کوم. ګوره دا هغوی جوړ کړی دی چې په هر رقم پیسو یې جوړ کړی، ما پرې پیسې ورکړې دي. ما ځان ته تا مخکې یوه ډېره ښه مقوله وړاندې کړه. تا ویله چې مشرکینو سره موږ راکړه ورکړه کوله او موږ دا پوښتنه نه کوو چې تا دا پیسې له کومه کړي. له شک پرته تا به ما ورته وروره اجناس ورکول، تا ته پیسې درکولې، تا به پیسې ورکولې، هغه به اجناس درکول. چین سره زموږ کوم څه معامله ده هغه وروره درته خپل کمپنۍ را لېږلې ده، تا مې سینک وروره یا نور معدنونه درته استخراج کوي، پروسس ټوله مسله دوی مختبي په عمل په جواب کې کومکونه هم کوي، بشري کومکونه هم کوي. دا بشري کومکونو په باره کې مو در سره غږېږم. دغه چې کوم د په ځواب کې ته هغه درته سرویس درکوي، ته یې په پیسې ورکوې، دا ډېره نورماله خبره ده. امریکا ته ته امریکا ته څه ورکوې چې هغه تا ته $2 هر میاشت درکوي؟ امریکا یې ما ته نه راکوي، ولې سار نه خلاصوي، حکومت ته یې نه ورکوي. خپل دلته انجوګانې دي، دغه پیسې ځي له عربي بانک نه راځي او دغه انجوګانې د څه کوي؟ هېوادونو پیسې دي. انجوګانې دغه شی کوي، فکر کوم چیرته څا وباسه، اسرا میاشتې سره کومک وکړه، مریضان وسه. دا اوس له افغانستان نه ما 2 مریضان لېږلي وو، جلدي سرطان یو، د راتلونکي پنجشنبې دا نه بله پنجشنبه راځي جرمني ته تللي. نو زه اوس وایم چې جرمنیان ولې دا په ده باندې علاج کوي، د هغه پیسې ټکس د شرابو دي، خو وړي بشري کومکونه دي. له همدغه سره میاشتې نه په سلګونو مریضان اروپا ته ځي، امریکا ته ځي د علاج دپاره. دا هم بند کړم چې دا کفري هېوادونه دي. بالکل دا کشور د خپلواک اسلامي دولت اعلان کوي، باید دغسې واوسېږي، باید په ځان باندې متکي اوسي. دغسې ده که بله خبره په هغه کې په چین کې په یاغور کې په مسلمانانو باندې چې کوم ظلم او وحشت روان ده، امیر المؤمنین په دې باندې نه ده خبر. امیر المؤمنین ته په افغانستان کې نه منې، بیا به ته په یاغور کې ښه نه وس لکه منې دا اوس څنګه کېږي؟ دا یاغور کې مسلمانان یاغور کې دا د هند چین کې څنګه کېږي؟ چین مسلمانان باندې کوم ظلم د دغه چینایي حکومت لخوا نه کېږي، دا امیر المؤمنین ته نه ده خبر. نو زه تا ته یوه خبره وکړم ځواک صاحب محترم، فلسطین کې کېږي که نه کېږي؟ څه شی ظلمونه کېږي که نه کېږي؟ کېږي، هغه باندې هم ظلم ده، خو دا ظلم ودرېږه صبر وکړه. خو صحیح ده که نه؟ ګوره په یغور کې که کېږي چینیانو به بمبار نه یې پرې کړی، په د فلسطین کې هم کېږي، په سوریه کې هم کېږي، په عراق کې هم کېږي. بله ورځ خو خبرې ته غوږ شه، بله ورځ د فلسطین یو زمری شهید سو، تا زه نه پېژنم. نو زه خو اول تا غوندې کرخته مسلمانانو ذهن جوړ کړم، بیا د امارت دعوا هلته وکړم. صحیح ده؟ ګوره یو خبره درته ته خود نه پېژنې، ته ګوره ته سنوار ځکه نه پېژنې، ته ټرمپ پېژنې، سندرغاړی پېژنې، ته مودي پېژنې، ته وروره ګوله د هندوستان د فلمونو سټارونه پېژنې. هغه سنوار خو ما پورې مربوط ده، زه باید وپېژنم، ځکه چې دغه جهاد چې سنوار نن کې امام کړی ده، دغه درس چې هغه ویني امام لیدلی. ته خو په جمهوریت کې په برسونو باندې لاړې، اروپا ته امریکا ته همالته دې کرا واړوه، نه وطن پېژنې نه هېواد پېژنې، سره خولۍ په سر که بس خلاص د تلګرمې کوټې نه راځه. دا اوس ته له اتاقه ووځه نیم ساعت ولاکه په یخ کې لایف وکړې. اوس بس راځې په لویو خبره مې درته په چی باندې کوله. په چین کې خبره دې په دې کوله په یغور. ګوره په چین کې تنا د چین مسله تا ته مهمه ده که نه؟ ځکه زه چین سره ښې اړیکې لرم. دا د فلسطین مسله، ګوره دا اسرائیل چې ظلم کوي، یو ورځ ته سنوار نه پېژنې. مبین صاحب زه درته دلیل وایم. ګورئ ښه، که چېرته ستا په کور کې ناروغي او یو د په ګاونډ کې، ته په دې دواړو کې کوم یو د ورور مریض ده او بل د ګاونډی مریض ده، د چا علاج مخکې کوي؟ کوم یو څه ماته نږدې. اگزیکټلی چین تا سره دیوال شریکه ده او یاغور کې هلته مسلمانان ژوندي سوځي، او تا نه حماس او فلسطین دومره ډېر لرې ده چې ورته په قاچاقبران هم نه رسېږي. اوس خبره دا ده چې د چین د مسلمانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ خو ګوره چین سره مونږ لار لرو، ترانزیټ لار لرو. بالکل یې لري. کوم جنې لرو؟ خو ورسره یې لري که نه دیوال شریک یې. خو که چېرته بیا مونږ چین سره د غور د مسلمانانو پوښتنه وکړو، بیا ته ځې راسره؟ زه در سره ځم، ته ولې زه ته اعلان وکړم؟ بله ورځ مې زه خیبر ته ځم. امیر المؤمنین ولې اعلان نه کوي؟ او جهاد اعلان ولې نه کوي؟ امیر المؤمنین اعلان هغه څوک باید وغواړي څوک امیر المؤمنین په امارت مني. ته خو یې منې نه، ته اعلان څه کوي؟ زه منم. ولې اعلان نه کوي؟
ودرګه ما ته د امیر اطاعت ما ته واجب ده چې کله ما ته امیر وایي چې ورته ځان واچو دا ناروا ده دا امر زه نه منم نور چې امیر ما ته وایي چې فلان کیزي ته لاړ شه فلان کیزي ته ځکه زه په اطاعت کې یم دا ګیله باید زه امیر نه وکم زه دا حق هم لرم چې امیر خپل مصلحتونه لري امیر داسې نشي کولای چې ما خپل پوله پرېږدم خپل ملک پرېږدم خپل هر څه پرېږدم او وروره بغیر د امیر له امر نه منډه کم چې زه په غور کې نه ګوره ماته چې ګوره امیر ماته یې امریکایان وژنه 20 کاله موږ وژل چې کله یې مې وژنه دغه امر د امیر په ما واجب ده نه به وژنم که چېرته د امیر د امر نه وروسته ما امریکایان وژلی زه د الله په نزد مسؤول وم دا امارات خو داسې نه ده چې امیر د بسراجیک سي کاغه وایي چې زه دا کار نه کوم او ته امیر المؤمنین په امر مې 20 کال امریکایانو سره ډزولې ده ګوره چې کله امر وکړو چې مې وژنه دې کې د ما د امیر مصلحتو زه هېڅ هم نه ورته وایم زه نه پوښتنه کوم مبین صاحب زما پوښتنه بیخي واضحه او بیخي کلیر ده په چین سره زموږ د اوسني حکومت ښې اړیکې دي او په افغانستان کې یو قانون ده چې ورته وایي شرعي او اسلامي قانون په افغانستان کې موږ یو امیر لرو چې هغه ته وایي امیر المؤمنین امیر الافغانستان ورته نه دی ویلي امیر المؤمنین یعنې د نړۍ د مؤمنانو امیر ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې په مؤمن باندې ستونزه راځي نو دا امیر به غږ پورته کوي یو غږ به کوي یو خبره به کوي یا غور چې په چین کې یو ځای ده هلته د مسلمانانو سره چې کوم ظلمونه وحشتونه کېږي دا په خپل ځای په څنګ کې په چین کې دا اوس د ټولو مسجدونو د ړنګولو امر یې کړی ده تاسو معلومات وکړئ یو مسجد هم په چین کې نه پرېږدي عملا د چین حکومت یو کمونیستي زه به په دغه یو کال کې 20 جماعتونه په چین کې درته وښیم چې اوس جوړ شوي دي افغانانو جوړ کړي FM راډیوګانې جوړ کړي اسلامي دعوت کوي نو مسجد راته وښیه چېرته مسجد درته وښیم چین کې چې نوی یو مسجد جوړ شوی وښیه ته د ایران د 300 مړو یو دانه ما ته راوښیه زه به درته ته عجیبه خبرې کوې دا بحث نه دا چی شي سو چې د ټولې نړۍ د مسلمانانو ګوره د ټولې نړۍ د ما څه درته ویل استخبارات یا نړۍ دا د همدې دپاره تاسو ګمارلي یاستئ چې ته د یو غور د مسلمان غم وړی اما د فلسطین د مسلمان سنوار نه پیژنې د لبنان مسلمان نه پیژنې ځکه چې د هغه جنګ له امریکا سره ده تاسو د امریکا د مفاداتو په خاطر باندې هر څه باندې پرده اچوئ دا څه رقم انصاف ده زه دې ته حیران یم ګورې ښه زه چې درته ثبوت سره غږېږم زه ما درته ویل چې اول ما ته د مثال دغه ځای نه شروع کړه چې ګاونډ کې که نه اول د کور مهم ده بیا ګاونډ بیا لرې تا خپل د کور مشکل حل کړی ده د افغانستان مشکلات د مسلمانانو حل دي اوس موږ ته ګاونډ کې چین پروت ده د چین حل دي زموږ مشکلات حل دي وکنه تاسو په اسلامي نظام راوړی ده که نه اوس ورګه دلته میاخیل څوک ده وایي امام جیکه زه نه پېژنم کله چې ګایسي ته به ښه پېژنې ارام چاقیه پرته که ولا کې پېژنم دا وګوره قسم که زه درته دروغ دا په یوټیوب باندې ویډیو ده او ریپورټ کې څه لیکلي زه درته اوس وایم ګوره with China closing hundreds of mosques in northern region rights groups په چین کې په شمالي چین کې په سلګونه جماعتونه د چین حکومت لخوا نه راپور چا ورکړی د کومې رسنۍ چین ورکړی ده چین ورکړی وو خپل وایي چې موږ دا خبره خو د چین حکومت وکړه چې څوک مسجد ته ځي دا ټول مریضان دي او موږ نه غواړو چې دا مریضان د موږ په ملک کې اوسېږي او مسلمانانو سره خو ته وایي چې کلک ظلم او وحشت روان ده اوس ولې نو په چین کې خو چین سره خو زرګونه د دنیا ټول مسلمانان تجارتونه لري دوی دا منځونه ښه چېرته کوي ګوره ته د امیر المؤمنین دعوه کې هغه نور مسلمانانو نه دي کړي ته امیر المؤمنین یې اوس ولې نه غږېږې والکه ته د ما خبره یا ورته غوږ کېږده ما درته مخکې مې ویلې چې نه ته هغه وخت باید زما په امیر انتقاد وکړي چې ته په امارت ومنې زه خالي یو انسان یم تا نه پوښتنې کومه انسان نه یې ازبکستان ترکمنستان تاجکستان مسلمانان خو ځکه د دې خبرې دا نشي کولی ځکه چې امیر هلته وجود نه لري ته خو امیر لري ته امیر المؤمنین ولې په دې اړه باندې نه غږېږي say something په کوم اړه باندې وروره ته دا څه ګډې وډې وایې د یاغور د مسلمانانو په حق کې چې کوم ظلم او وحشت روان ده ولې په امیر المؤمنین غږ نه کوي ته ودرېږه لږ صبر وکړه دغه معلومات زه what is this تا چون که جماعتونه شته بس دغه میاخیل ته راجي که چې دلته بحث وکړو راجیږي که میاخیل خپله اوس هم په چین کې ده میاخیل صاحب واچوه هغه هم د تاسو جمهوریتای ده مه ترې ډارېږه چې یو خبره کوم قسم په خدای کې زه چاره ډارېږم داسې چې دا څوک موسټ ویلکم ولا زه په خوشحالۍ راجیږي که یو خبره زه درته کومه یو خبره
ته امارت او خلافت باید ترمنځ فرق وکړي. صحیح ده؟ د امارت او خلافت ترمنځ باید فرق وکړي. صحیح ده وروره؟ ته ودرېږه چې هغه خو نشته را کنه میاخیل کمنټ باندې وکړه چې زه شته میاخیل صاحب ته کمنټ وکړه تراجیک سه ودرېږه چې ته دلته دا موضوع باندې باید وغږېږي چې ملا صاحب هیبت الله خان ولې امیر زما ده، امیر د افغانانو ده، د هر فرمان د هر امر متصل کړی. څنګه دا خبره کوي چې د ټول نړۍ د مؤمنانو امیر ده؟ باید د ټول نړۍ د مؤمنانو امیر هغه وخت ده چې دوی بل واسطه بیعت وکړي، ووایي چې ته امیر یې. یعنی د نړۍ نور مسلمانانو تر اوسه بیعت نه دی کړی موږ سره. خو تا کړی ده؟ زه خو تا نه منم چې څوک دې مني. ته زه په زور ځان در باندې منم چې څوک مې مني، هغوی ټول بل واسطه بیعت کړی. مسلمانانو ځان په زور ومنه، خو اعلان وکړه د جهاد اعلان وکړه د چین د مسلمانانو په خاطر باندې. ګوره ما مخکې تا ته ویلي چې تاسو د جهاد خلک نه یاستئ. دا د جهاد اعلان داسې نه ده چې بس ته راجیکس او بس موبین د په لایف کې د جهاد اعلان وکړي. او قربان دې سم، جهاد خپل شرایط لري، جهاد خپل وختونه لري. گیټس چینل ما ټول تاریخ مې لوستی. ته د اسلام تاریخ نه دی لوستی که نه؟ نه دی لوستی چې پیغمبر علیه السلام صحابهو په کوم وخت کې جهادونه کړي دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه د کوم شخص تاسو په میډیا باندې پوسټونه کړي وو که نه، د یحیی سنوار د کسه ده السنوار څومره لیکنې مې ورته کړې وې که نه، یو نرتوب خو یې ما ومنه چې د میډیا په مخ باندې ولاړ او هغه ته اخر کې په خپل په دې خاوره کې وروره بله اخر کې لرګی په لاس په دې ډرون باندې وار وکړه. دا نرتوب خو یې موږ منو. موږ ټول اتلان دغسې ومنې، ټول به دغسې ټول به انشاءالله دغسې سنوار ودرېږه لږ صبر وکړه. سنوار شپېته کاله ودرېږه 2 کاله عمر د سنوارو د حماس د رهبر هم عین شی. صحیح شو؟ ته زما له امیر نه څه خبره چې هغه خپل بچي ته د باروتو واسکاټو راغوستی ده. تر یو پلار له خپل وجود نه د زوی نه بهتر دا بولي چې هغه درد او هغه په پلار باندې هغه چې د زوی درد برداشت کولی شي خپل نشي کولی. ته څه فکر کوې؟ تا ته دا وایم هر سړي باندې ځان ګران ده او د سیاست دپاره د یو چا چې تا کله یو ځل ورق امضا کړې لکه د سیاست دپاره زوی قرباني کوي د شک پرته. ته ماته ته دا دومره لویه قرباني سیاست بولې؟ کاش کې د عقیده درلودلی. د احمدشاه بابا زمانو د قدرت په خاطر باندې یو د بل سترګې وویستلې. دا څه وایي؟ دا خو سیاست صحیح د قدرت دپاره سترګې وباسلې. اما د جلال الدین حقاني 4 زامنو او د فامیل 95 کسانو یې داسې قرباني ورکړې ده چې مور به بیا داسې زامن راوړي. امیر المؤمنین خپل زوی یعنی دا ډیره وړه خبره په خدای. زه اولاد لرم، دا معمولي خبره په خدای. یو زوی چې خلک لاس زمون ورکوي چې د افغانستان ولسمشر ورکوي نه ولسمشر چا ورکړی ده؟ راوښیه که نه؟ دا اوس وګوره تا د حقاني نوم واخیسته، د امیر المؤمنین نوم دې واخیسته، دوی خپل اولادونه پرې قرباني کړل، خپله نن څوکیو کې ناست. څوکیو کې نه دي. داسې نه ده چې زه د قرباني ورکړم، زه د اشغال وتړم بیا د تا راولم کېدې نه وم. دغه هغه مې اخیل راجیک کړه. خدای دې غر کړه نیمګړي معلومات ورکوي. قسم په خدای چې دغه نیم حقیقت د جمهوریت په وخت کې ویلی وای نن به ما د تا افتخاري به مې تا تندی مچوکو چې حسیب په دغسې یو نه. زه فیسبوک پاڼې ته مې ځمه ځینې سکرین شاټونه اخلم تا ته چې د تېر جمهوریت کې ما چې د کومو خلکو خلاف لیکنې او پوسټونه کړي زه تا ته لیږم. نه خدای د خوار نه که پوسټونه دې کړي دي د امر جمهوریت په برشونو باندې لاړې هلته کېناستلې. د موږ له ځوانانو نه یوه تمه ده، یو امید مو ده. دا په کشمکشو باندې نه کیږي، په تشویشو باندې نه کیږي. دلته زه خاوره لرم، دلته جغرافیه لرم، دلته د هېواد ته باید کار وکړم. زما ځوانان د دې په خاطر چې غور ته ځي د غور خلک په خپله وکړي. اوس ته به ما ته وایي چې په هندوستان کې بابري جومات وران سو او ورسه ته د هغه دفاع وکړه. زه درته ځکه کله ما به هغه وخت دا خبره درته نه وای کړې چې کله تا د امیر المؤمنین دعوه نه درلودلی. که چېرې د امیر المؤمنین دعوه زه نه لرم، زه د هغه امیر په اطاعت کې یم. همغه امیر المؤمنین دی وایي چې زه امیر الافغانستان یم، ودې وایي بیا هېڅ خبره نشته. ښه اوس زه د ایتا لایف ولیږم امیر المؤمنین ته هغه ته واکسه داسې یوه هیله لري. امیر المؤمنین ګوره شیخ الحدیث ده، دکتورا لري په فقه او په حدیثو کې. صحیح ده؟ زه ودرېږه زه لاړ شم خپل امیر ته دا مشوره ورکم که دغه اسانه کار وکړم چې زه د امیر په اطاعت کې ګوره کفر بواح چې ورته وایي برالا کفر که نه. پیغمبر علیه السلام پیغمبر و
د الله کلام ور باندې نازل شوی و، خو د همدغه درجه سره هم د خلکو خبرو ته غوږ نیوه، د خلکو مشورو ته غوږ نیوه، د صحابه ګوره لږ صبر وکړه. اسمان نه ده انسان ده. زما امیر د په ټولو ولایتونو ځي، دروازې ټولو قومونو، ټولو ملکانو، ټولو علماو ته خلاص دي، له ټول نظام نه باخبره ده. نو اوس ته غواړې چې زما امیر دې راسي دلته د تا سره په لایف کې کښېني؟ زما امیر روزانه کار کوي. ولې هغه نور کارونه نه لري؟ هغه نور کارونه خو راسه مهرباني وکړه، راځه چې لاړ شو هلته ورسره کښېنو کنه. ولس ته ځان نه ښیي، ما ته به غوږ ته ورغلی اوس کنه ودرېږه کنه داسې وکړي لکه اشرف غني به چې پارک کې پارلمان ته لاړ، یو کس ته پوښتنه کوله او دی پرې راخوڅې سو چې زه دا جرګه پرېږدم. ګوره ما ته د امیر، ما ته مهم دا نه ده چې زه خپل امیر وګورم، ما ته د هغه کردار مهمه ده. په افغانستان کې سوله ده، زه د عزت ژوند کوم، زه غلام نه یم، زه مزدور نه یم. دغه احسان د امیر په ما باندې چې کوم ده، دا زه په ژوند نشم هېرولی. زه په خپل کور کې یوه ډېره جالبه خبره ده. ګوره دا د منطق نه بالکل لرې ده. ته وایې چې زه د خپل امیر بیخي ګورم که ونه ګورم، ما ته د امن راوړي، ما ته د ژوند راوړي، ما ته د زندګي راوړي. که دغه امن تا ته سبا پنجاب راوستی او امیر نه دا یو کرنیل ناست دي او ته پرې خبر نه یې، او 10 کاله وروسته په دې موضوع خبر سي چې تا ته ډېر خدمت هم کړی ده، بیا ته منې؟ وروره ته عجیبه خبره کوې. زه د خپل امیر له تاریخه خبر یم، زه له قومه خبر یم، زه له ولایته خبر یم، زه له بچیو نه خبر یم. زه په پټو سترګو تا غوندې خو نه کومه چې په هغه پسې ولاړ وي. باچاخاني دې کوله، باچاخان دې لاړ په پارلمان ننوته. محمود خاني دې کوله، محمود خان دې هلته ننوته. اوس منظور خاني کوي، زه سړی تلم بیا ورپسې درېږم. تاسو غوندې خو نه یم. دا تاسو باچاخاني څه سوه، کمونیزم مو څه سو، دیموکراسي مو څه سوله، جمهوریت مو څه سو، ټول لاړه. زه له اولې ورځې د مسلمان په عقیده پیدا شوی یم، په خپل مسلمان امیر پسې درېدلی یم. ما ته هیڅ بد تاریخ نه ده پرېښی. زه پرې ویاړ کوم، زه پرې افتخار کوم. دومره ځواکمن امیر لرم الحمدلله د افغانستان په تاریخ کې چې په یو فرمان باندې 10 وزیران کته پورته کوي. دغه د ماته د قوت یو هغه د زی اطاعت کوم، که اطاعت یې ونه کړم او زه په وړاندې ودرېږم چې زه دا نه منم، خو دلته خو بیا خو نو وروره ګډوډي شوله. ته وینې چې د ورځې 10 او 20 او 30 کسان بدلوي. یو سړی له ولایته راوړي ریاست ته، یو سړی له وزارت راوړي ریاست ته، له ریاست او وزارت ته هر سړی ورته وایي لبیک یا امیرنا. زه دقسې لبیک یا امیرنا وایم. دا اوس که ماته ووایي د تا ټول ژوند باید بیت المال ته وقف شي، زه به اوف هم د هغه په مقابل کې ونه کړم. لبیک امیرنا. بالکل ستا خبره ټول زه منم. زه درنه یوه پوښتنه غواړم وکړم. دغه فی الحال چې په افغانستان کې کوم امیر ده او دا ته فکر کوي چې دا ټول د افغانستان ولس دې د احترام لري، د هر څه مني، یوه پوښتنه درنه کوم. امیر صاحب یو کار دی وکړي، یو کار. زه د دې وطن یو بچی یم، د دې وطن یو وګړی یم، حق مې جوړېږي چې زه یو ځل وګورم. ولې دا ولس ته مونږ ته ځان نه راښکاره کړي چې زه وګورم؟ زه ګوره ښه ډېر په د هر ولایت ته تللی زرګونه علما او سلګونه علما په هر ولایت کې مجلسونو ته ورته راغلي، قلي اردوګانو ته تللی، لیواګانو ته تللی. هیڅ ضرورت د دې نشته چې زه امیر وګورم. د امیر په کتلو باندې ما ته ودرېږه چې شاید کوم اطمینان زه د امیر په کتلو باندې حاصل کړم. ژوندی ده، بالکل ژوندی ده، ځای نه ده معلوم، بالکل معلوم ده، قوم نه ده معلوم، بالکل هویت معلوم ده، هر څه معلوم ده. په والله د امیر المؤمنین دومره جذاب، ګوره د هر تقریر چې مونږ اورو دومره جذاب خبرې دي، والله بالله سړی حیران پاتې کېږي چې کاش کې مې دا خبرې بار اورېدلی. څومره له شفقت نه، څومره له مهربانۍ نه ډکې. د امیر دغه یو احسان افغانان به تر مرګ هېر نه کړي چې د خپلمنځي جګړه او د افغانانو وینې تویولو دروه، امن راوسته، سوکالي راوسته. د امیر په قدر زه پوهېږم محترمه، ته ځکه نه پوهېږې ګوره، ته ځکه د امیر په امر باندې نه پوهېږې. د امیر یو بل احسان زه درته وښیم، قسم په خدای دا په ما دومره لوی احسان ده چې زه له جمهوریت نه خلاص کړلم، زه له اتانورو دوستم نه خلاص کړم، زه له حسیب نه خلاص کړلم. دی به بله ورځ ما ته وزیرو. دا اوس د تا منطق دی چې ته وایې د امیر کوم احسان ده چې هغه به زه فراموش کړم. په والله که څوک د دې حالت چې دا اوس په افغانستان کې ده د دې امارات او د دې مشرتابه احسان فراموشي کوي، په ټول ژوند ولا که ښه ورځ وویني. مبین صاحب تا اوس خبرې وکړلې که نه، اوس غوږ ونیسه. د امیر د احسانات دي ویلې، زه د امیر د نور احساناتو په اړه هم غږېږم. امیر صاحب 20 کاله په افغانستان کې تقریبا داسې فکر وکړه چې د هیڅ چا خیال نه ده ساتلی چې دا امیر دی که دا خاص دی، بس چې چېرته به خپل ټرک ورته بم خوشي که په عام ولس کې به یې والوځي او 600 افغانان به په یوه ورځ ووژل. دا خبرې هیڅ امکان نه لري. انتحاریان د خپله هغه روزلي دي، استشهادي
استشهادیان د 12 ولانې خپل په خپل باندې اقرار کوي او ټول صغیره او ماشوم کوچني ماشومان چې خپل په دې سبحان الله ګوره ځواک صاحب د استشهادیانو کې د ثقه د موږ د لوګار د الوزه د ما خبره د لوګار خلک اوري د 15 یا کال په عمر استشهادي برید کړي 2.5 نه زیات امریکانو ته مرګ جوړ لاړولې ده د یو په میدان وردګو کې د 500 کالو نه زیات عمر لرونکو استشهادي برید کړي دا ټول زبې لیست در تراوم په دې کې ماشومان نشته صغیران پکې نشته صرف شمس الله چې په خوست په صحرا آباد کې بریدو کنه زوی پیلوټي کوي دته ته صغیر وایي ودرېږه زه به درته اوس ویډیو راوړم دا وګوره چې دا څوک ده په سلو کې یو راته راوړې نه په سلو کې نه دغه یو ویډیو ته وګوره چې بیچاره برید لا نه دی راغلی په دې نه پوهېږي چې زه چې راغلی استشهادیانو ټول اکثریت برید او ګیره کلول پردي په اولادو باندې اکثریت پردي زمون پردي اولادو نه خو د ما امیر خو خپل زوی تنبارو تر دا در سره څنګه ومنم کوم ویډیو استا ویډیو راوړه چې امیر المؤمنین خپل زوی ته بم خبر شته خبر شته چې کوم برید کړی هغه شته زوی هم تاسو په دې کې ټیل ورور دا په دې کې ټیل وهه دی اوس نه اوس ته څه وایې هغه وخت به تا قناعت وشي چې زه د مصر شیخ صاحب د زوی ډي ان اې وکړم چې دا د زوی ده که نه ضرورت مې څه ده ګوره حسیبه وروره ته به هغه وخت ما سره بحث کوې چې ته په سیاست کې ما سره سیال شې ته له افغانستان نه په زوره ما شړلی اوس هم افغانستان ته نسې راتللی ګوره په زوره وختي وته که ناوخته وته تا ویلې ناټو نه ماتېږي د ما امیر ویلې ماتېږي ته جهاد کوه ته مبارزه کوه ته سرښندنې کوه د ما امیر صادقه پاتې شوی تاسو کاذبان پاتې شوي امیر مې نن امیر ده همدا خبره ماته کوله چې دا خاوره دا به موږ آزادوو دا امریکایان به ځي د همدې په خاطر ماته قناعت را کړی ګوره حسیب ځواک صاحب ماته مې امیر قناعت را کړی چې دا سرې لښکرې به له افغانستان نه وځي ما ورسره منلې وه د ما د عقیده وه چې دا به وځي بالاخره په دې خبرې کې د ما امیر صادقه ده اوکې سمه ده د تا دا خبرې ګوره یو امر یې وکړه یو امر ګوره ځواک صاحب په هغه وخت کې ما لایفونه کوه چې ما ته به خصوصي د هغه دفتر نه ګوره د واتساپ شمېره راکول کېدله چې کابل لا نه ونیول شو افغانستان کې یوه ولسوالۍ نه وسقط شوی شمېرې به راکول کېدې چې د ملي اردو پولیسو او استخباراتو هر څوک چې غواړي له دې شمېرې سره د تماس ونیسي موږ به په امن دوی له خپلو ځایو باسو زرګونه پرسونال د حکومت وته ټوپکې کېښوده د امن ژوند دې کوي تا ماته د امن ژوند راکوه خو چې بندي به دې هم کړلم وژلم به دې په سلګونو بندیان نه ګوره که نه دغه مسلمیار دی لس وارې نه دی چې انس حقاني د اعدام کا ویلې دي که نه تاسو خو د بندیانو په اعدام باندې بافشاري کوله اشرف غني د لاله په محبس کې بندیانو ته څه وویلې ګوره بندیانو ته څه ویلې ځواک صاحب ګوره نه مداخله مه کوه ځواک صاحب ودرېږه د مسلمیار مثال که ته ماته راکوې مسلمیار د اوس د حقاني په غېږ کې هم ناست ده هغه رقم خلکو مثال ماته کوه هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان ښایي ته د چا ملاتړ کوې په جمهوریت کې زه د جمهوریت ملاتړ کوم زه خو د اشخاصو د افراد جمهوریت یعنې څه شی جمهوریت یعنی چی شي جمهوریت یعنی ولس جمهوریت یعنی خلق جمهوریت یعنی ازادي جمهوریت یعنی ژوند جمهوریت یعنی زندگی دا څه رقم جمهوریت چې ټول ځواک او قوت سره بیا په دې ستوني کې طالب ورننوت کوم جمهوریت ته خدای اشرف غني انتخابات ګټلی وو یو لکرای نه درلودلې دغه جمهوریت وای رای ورکول چې په پښتنو سیمه کې تاسو د لاسه ما زه خو نه منم دا څنګه جمهوریت چې خلیلزاد دوه حکومت جوړ ک ته دغه ته جمهوریت وای ارګه وار سفیدار معنی کې په یو ځای باندې جمهوریت خو تاسو و شرمو او کوم دغه سپ کې باړو لکه تاسو ولا مونږ د اسلام شرمو خدای دې هغه سات نه کوي مونږ ډیر په احتیاط قدم اخلو درې کاله وتی دي په دریو کالو کې د افغانستان د ولس د هر شي ګراف پروت دی د خلکو د وتلو د مهاجرتونو د غربت د فقر دا ټول پراته دي 15 کاله وروسته نه دا به په خپل خلک راځي خغله مبین او دی ولس تبکینی او وای به چې ولا مونږ ډیر په غلطه روان چې دا سمو کړي دا مو دی ولس سره ظلم کړي دا ولس مو تور وستره دا ولس خدای خو اول هغه وخت نه راولي کدا وخت راځي الله دې مان ژوند واخلي نه دا به توي ولا دا به توي کدی ونه بیا د حسیب خان په مخ باندې سکارو ان شاء الله افغانستان کې د ماده سي امیر ده چې څوک کوک پخا کېږي ولا او که وزیر د زندان د تور تنبو شاته بزي او پښتنه به نه کېږي د ماده سي امیر ده چې خپل رعایت تر وزیر هیڅ کم نه بولي نظامی محکمه ورته جوړه کړې ودرېږه امر بالمعروف کې شکایاتو کمیسیون ورته جوړ کړی د پولیس حوزې ستا هیڅ زورواکه نسي کولی چې سر پورته کړي د ماده سي امیر ده زه پرې باور لرم ځکه تیر ورځ خبري جاوید مومن د پوهنتون یو استاد دی پوهېږي په چی خاطر باندې وړې بندي کړي ولې چا بندي کړی ده طالبان
ښه دغه طالبانو زه بندي کړی وم که نه دې بندي کړی چار چې کړي ما په تاسو ته خو طالب یې دماغ ته خو رعایت نه زه افغان یم که 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 نه ما ته په افغان بودن او په بودن کې کار نشته نه ولې زه افغانم یم ګوره زه افغانم یم مساله کسانم لرم سره د مساله کسانو ودرېږه طالب سره د مساله کسانو سره د شهرته سره د هر شي په زندان نه ایستلی یم ودرېږه ګناه مې څه شي ده رسنیزه تخطي پیژنې رسنیزه ته دا اوس لاړ شه په امریکا کې او ووایه چې اسرائیل دا دی او دا دی ولاکه د نیم ساعت پرېږدي نیم ساعت اوس په امریکا کې درته دا اوس درته زه دلته د اسرائیلو خلاف دلته لاریونونه درته ویډیوګانې ږدم ولاکه هېڅوک هم چاته شی وایي اوهو ما ته معلوم دی ولې داسې کوې ځواک صاحب وی وهل زنانه یې ووهل زنانه ته دلته ژوند کوې خو ته حقیقت نه وایه نه پوښتنه ما دا وکړه چې دا استاد جاوید مومند کې څه ګناه وه چې دی وړی بندي کړی 3 ورځې کېږي مړي ژوندي معلومات زه قاضي نه یم زه بولم زه بندي کړی یم قاضي ته مخامخ کړی یم د جرم په حساب مې خپل ګناه تېره کړې رسنیزه تخطي حکومت حق لري ګوره زه یې نیولی یم 6 وارې یې نیولی یم خدای دې وکړي ما زړه وچوي زه دې خفه شم نظام ما ته وایي حکومت ما ته وایي دغه کار مه کوه او زه لګیا یم کوم نو خو خود نو زه بیا بدماش شم په دې زندان مې څه نه باسي یو وارې مې بیا هوا ووځي جاوید مومند څوک وهي نه جاوید مومند څوک کړی نه اول خو نیول شوی نه ده نه ودرېږه اول خو نیول شوی نه ده اول خو نیول شوی نه ده که نیول شوی یو میلمه غوندې ما ته به بندیخانه کې د بادامو بوجۍ کېښودل وایي دا دې چې خلاص کړه ځتي لاړ شه یو دوه د بادامو بوجۍ به ورته کېږدي ورته به دا وخوره چې اعصاب دې نارمال شي ځتي ځه ګوره زه یوه خبره درته وکړم کومه ورځ زه غلط خبر خپور کړم که نه یوه غلطه خبره وکړم یقین والله بالله هر خبر دې غلطه ده نه لایف راځم بخښنه غواړم او ما یو ځل داسې یو غلط ریپورټ پوسټ کړی او نن نه یو نیم کال وړاندې ما پرې بخښنه وغوښتله چې زه هر شی نه لیونی خدای دې خوار نه کړي غټ سړی یو ورځ دې بخښنه ته را وغواړه په دې هغه باندې بخښنه وغواړه که نه په دې باچاخاني باندې په دې اچکزی خاني باندې په دې په دې مورید باندې ډېر خبره ده یو دم راشه د امارات هغه کسان دې مورید د بحث کوم دې مورید در سره زه بحث کوم اول راځم دغه د استاد مومن خبره در سره زه خلاص کړم استاد جاوید مومن په کارتناو کې کور دغه د کور لاندې کوم او زه د کوم افغانستان کې ډېر لکام سره زما اړیکې وي او دغه هلک ما ته میسج وکړه قسم دې راته وخوړه ما ورته ویل مالې ګوره زه که مطمئنه نه زه دا خبر نه خپروم وی په خپل سترګو مې لیدلی اول راغی وی په وی وهه په سوکان په دا مخ وهه هغه نه بعد یې لاس ته ونیو پورته کور ته بوته ودرېږه حتی دا یې ویل چې د درېیم او څلورم چت کې د کور د کور لاندې جیم ده او دی هلته بوته د میډیا ځینې وسایل پسې واخیستل او بیا یې وړله بندي کړه اوس زه تا ته دا وایم چې په یوه ټولنه کې دغه ډول بربریت دغه ډول ظلم او وحشت نه ودرېږه د اصلاح په مقابل کې دا بربریت نه ده ګوره دا بربریت نه ده دلته محاکم دي دلته عدالت ده دلته بندیخانه ده دلته سزا ده امریکا نه تا ته یو څوک راځي تا ته وایي حسیب ځواکه دغه خبرې به آینده دپاره مه کوه په والله که دې تا هغه جدم وکړي ته به قانون منې ته چې زه تا ته وایي مبین سره لایف مه کوه مثال درته وایم دا جرم د ته به یې نه کوې په خدای کې بیا ته وکړې دا تا چې قبولي اخیستې دلته دې ورته ویلي چې د امریکا ټول قوانین زه منم صحیح ده په دغه اساس تا ته هغوی یا تابعیت یا پاسپورټ یا څه درکړی ځکه د امریکا قوانین به منې د امریکا په قوانینو کې دي چې حسیب ځواک کولی شي ښه مسلمان ښه عابد ښه منځګزار ښه تبلیغي یا خدا ناخواسته چې هر دین د انتخاب که حسیب ځواک ازادي لري خو که چېرته دغه ازادي در باندې امریکا محدوده کړه ته به ځې محکمې ته او بالاخره کیس به یې تر هغو ته نسي راتلی ځکه جمیل قادري مونږ ولیده نو جاوید مومند چا وزلی نه ده که کومه څپېړې ورکړي خیر ده مشکل نسته اول خو نه ورکوي هېڅ امکان په خدای د څپېړې پوښتنه کېږي په حسیب ځواک صاحب که به زه درته دروغ وایم مسلمان به نه یم چې بندي ووهل سي د سم شکایاتو د امر بالمعروف د فرمانونو د نظارت ریاست او نظامی محکمه دا پوښتنه ترې کوي چې دا سړی تا ولې وهلی جبري اقرار چې تر څو دی په خپله ګوته نه په محکمه کې قاضي نه مني دلته نظام ده دلته محاکم دي دلته عدالت ده مکوه د خدای روی دا راسه چې زه درته یو څو شیان دلته مخته پلی کړم دا وګوره ښه دا کوم اسلام ده دا څه شی وایي دا دو غلا کړي دا په عام مجلس کې سر باندې خرولې او ورته په سپیکر کې وایي چې موږ بد کړي دي بیا داسې کار نه کوو ما ته دا وایي چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي چې د انسان په کراماتو به دا ډول رشخند ووایي چېرته بالکل دا د ټولو فرعي و اسلامي قوانینو خلاف کار ده صحیح شو
دا به 100% باوري یم چې محکمه به د دې پوښتنه کوي، دا کسان به نیول کیږي، دا کسان به وړل کیږي. هیڅوک حق نه لري، هیڅوک، ولو که قاتل وي، ولو که زانی وي، ولو که شرابي وي. د افغانستان په موجوده قوانینو کې درته په اسلامي قوانینو کې ته حق د توهین او د تحقیر نه لري. قاضي صلاحیت لري، قاضي باید پوښتنه وکړي. ته د یو ځوان ویښته په بازار کې نشي کټ کولی، یو ځوان تحقیرولی نشي. دغه ویډیو نه ده، دا ویډیو ګوره دا ویډیو زه درته وایم ښه، زه درته د دې اخري صحنه ځواک صاحب د دې ما لیدلی ده دغه کسم پیژنم، دا کسم پیژنم. د اخري صحنه چې والي ته چې ویلي والي زه تاسو هم دا ما ته ویل چې ځان ورته واه غره بیا راکښ مړای ماته مارا ما دراکه کنه دی وای چې حضرت مردارو مدیس مرمه دی ولما. آفرین. ګوره موږ تاسو ځواک صاحب ګوره خبره ته غواړم ګوره اخص باید کو ګوره ځواک صاحب کدمو دي تا لانجاسي نو په غوسه کې او بل ته 10 مرمۍ دی ولم. حقیقت کې چې چاپلار څوک نسی وشتلای. دغه سړی په هغه وخت کې د کابل د فتح درېم ورځ ده، درېم ورځ زه قسم پیژن او درېم ورځ د تا چارج خلاص د مام خلاص ورور تا نه خلاصېږي. تا خو د خوشایونه هغه جوړ کړی هغه چې د برق سیستم د ګایز نو چارج خو نه کوي چارج نو. ځواک صاحب دا د کابل د فتح په 4مه ورځ و دا سړی له وظیفې لري سو، خلیص الله سو، بندي سو. 3 میاشتې دا بیچاره دغه په سر باندې چې دې سړی ته 10 ډازه دی ولم دا بندیو. دلته ډاز ما څوک نشي کولای وروره، داسې اسانه خبر نه ده. ډازو کوله د انفور میل دی په دې هغه در باندې درچخ کی داسې قانون ده دلته وروره. بندیان وهل نشته چې کوم شی حقیقت دغه به سره وای. نه چې کوم ظلمونه وحشتونه کېږي په دې خو سترګې نسي پټولی. ظلم ته به څوک ظلم نه وایي ځواک صاحب، ولې به نه ورته وایي؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې یو سړی د ظلم کې ورته چې نه دا ظلم نه ده، دا ظلم نه ده. حقایق باید حقایقو نه سترګې پټې نه کړو. په نظام باندې تنقید د اصلاح په خاطر باندې دا زموږ مسلم حق ده چې پلانکای زه پیژنم. او که زه وایم په نظام کې پلانکای سړی غل ده او دغه سړی ما باندې په محکمه کې عریضه وکړي چې راوړه ثبوت، ځواک صاحب زه پړ یم که نه یم، ثبوت را سره نسته. ما ویلي او تا ویلي دي. یو سړی وایي ځواک صاحب غل ده، دا ځواک صاحب په ما باندې په محکمه کې عریضه وکړي د خپل د حیثیت د عادي دپاره زه مجرم یم. ګوره را دي وړي ثبوتونه د ټول خلک ټول کی که د کابل کې ده، که په وزارت کې ده، که په ریاست کې ده، که په ارجی کې ده. ثبوت ډیر مهمه ده. دا تا ته معلومات کیږي چې د کفر په قانون کې چې ثبوت نه جج د دوی تا ته سزا نسی درکولای، نو په د اسلام په قانون کې یو قاضي څنګه تا ته بغیر ثبوت ته سزا درکړي؟ دا خو د بل مراجع کو خدای څو د زدر نظم بیا تا ملګری ده. تا ولې میاخیل پورته کړ؟ میاخیل راپورته کړ لاړ بیرته وتښتېد. نه تښتې سړی نه ده میاخیل دی، ما ملګری بیا هغه به تښتي. سبحان الله. یو څوک وایي تا قصه کوله وایي چې بندیخانې کې وایي څنګه مې سر ټوټور غیره نه لرې کوي دا مخ ته راته ناست و وایي دی هم بندي و. نوم یې څه شی و؟ خو به نه و هماغه و. ما تېله وایي زه چې سترګې سر نه راته پټۍ لرې کوي دا مې مخ ته دا هم ناست وایي. ما ته چې چا ته ونه وایي داسې ارامي ده. دا یې لا چاته ویلي نه دي، ځواک ته یې ویلي دي، بل چاته نه. دا ما ته خلک کیسه وکړه وایي دا او ما ځواک صاحب په همغه وخت کې هم قسم په خدای د ضمانت کړی دی، د کوشش مې کړی ده چې دی مسافر ته لاړ شي. څنګه خله ورته چینګه کړي تا ته ویشته ما ته نه دی ویشته داسې قسم دی. یو خبر درته کوم ځواک صاحب مخکې هم تا ته ویلي وو چې ته ځوان یې ځواک صاحب او زه تا نه یو څه په عمر کې زیات یم. یوه خبره درته کوم په دینی موضوعاتو کې چې کله د معلومات درلودل نه غوندې غږېږه، چې نه دې درلودل خپل دښمن دې په دینی موضوع کې مه راچپه کوه. کلمه ووایه، مانځه کې داسې وکړه، فلانی وکړه، دا وکړه. موږ او تاسو ډېر نیمګړي یو او په الله باندې مو باور ده، یقین مو د ورځ د محشر ده او هیڅوک نه پوهېږي چې مبین به جنت ته ځي که ځواک به ځي. هر سړی خطاګانې لري. یو سړی د مخامخ اوس د ما له غیابه هیڅوک نه دي خبر، د کمرې په مخ کې ښه ګیره ښه لونګۍ، خو د غیاب نه مې ځواک نه ده خبر چې زه په غیاب کې څه شم. لمونځ اودس کوم، نیک کوم، الله منم، خدا نه خواسته که نه منم. خو د مسلمانانو د غلطولو دپاره ډېرو خلکو دغسې کړي دي، پګړیګانې وهلي دي. دغه دیني شاعرو په دغه کې ډېر محتاطه اوسېږه. بیا هم درته وایم یو خبره درته وکړم. پرون د تاسو یو تن راغلی و دلته هم کلک کړی و، یوه خبره یې وکړله. نو ګوره ځینې موارد پرون د هغه کلک کړی و، نن د ځینې بس اخرنۍ خبره درته کومه. دا زما تا سره واده دی چې د 300 د 250 افغانانو د ایران موضوع دا کومې درته بیخي ثبوت نه کړله دغلته په دې میډیا کې.
مخ مې تورکا. او بل مهمه خبره چې د افغان په دغه قضیه کې د ولسمه نیولې تر مهاجرو پورې چې د همدې لارې باندې راغلي ویډیوګانې هم پرتې دي، تر نړیوالو شبکو پورې، خبري اژانسونو پورې، دغه ټول په دې اړه باندې خبرې کړې دي. خو د طالبانو له ادرسه چوپتیا پې سوې، په دې مورد باندې رد نه ده سوی نه تایید سوی. باید یې رد اول خو د ځواک صاحب خدای وکړي چې دا موضوع دروغ شي، ما او تا د دروغجن شو، هیڅ مشکل نشته. 280 کورونه به لغه خلاص شي. که چېرته بیا حقیقت شو بیا به په دې خبره کوو چې اوس څه کوو. الله دې نه کوي ما او تا د دروغجن سو، ما او تا د خدا هم. که چېرته حقیقت شو بیا هغه د نظام هم شته، مونږ هم یو، که د تاسو لاسرسی نه وي مونږ به ورشو چې ولې بیا به په لایحه عمل باندې غږیږو، په شریکه به غږیږو. دا مو هیواد ده، دا ټول افغانان زمونږ او ستاسو ورونه دي، نو د دغه په خاطر باندې به بیا هغه نه وروسته. نو فی الحال که تاسو لایف ته ادامه ورکوئ زه به ډېر داسې عاجزانه درنه لاړ سم، نه زه ملامت یم نه ته ملامت یې، نه د دې په خاطر ما دا خبرې کړي چې حسیب ځواک لاندې شي، نه به تا دې دپاره ما ته ایغور مایغور رادوخوا او رادوخواته که. خو دغه کرنټ والا مسلې چې دي دا مه کوه، پرېږده چې افغانان په خپله کې سره دي. یو بله خبره مهمه چې مونږ باید د لوی افغانستان دپاره کوشش وکړو چې وی نه کړو دغه بېله شوي وجود ځان پورې ونه تړو، مونږ خیر نسو لیدلی. اتحاد وکړو، اتفاق وکړو، کنې لکه ترکانو غوندې کردانو غوندې ورکېږو، تقسیمېږو، تجزیه کېږو، بیا به نه جغرافیه لرو